سلامونه دوستانو، یو ځل بیا تاسو ټولو ته په دې پاڼه کې ښه راغلاست وایم. په دا څو میاشتې کې مې په دې پاڼه کې تاسو ته نوي معلومات نه وه نشر کړي. دا چې نړیوال جام را روان دی، نړیوال جام ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله هم په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته رسېدلې ده. افغان لوبډله به په روانې میاشت کې تمریناتي لوبې ترسره کوي او وروسته به بیا رسمي لوبې پیلېږي. افغان لوبډله 3 ورځې وړاندې په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته رسېدلې ده. دا چې نیمایي لوبډله ویسټ انډیز ته رسېدلې ده، نیمایي لوبډله په آی پی ایل کې مصروفه ده او ځینې لوبغاړي په افغانستان کې د ویزو په انتظار دي. افغان لوبډله په روانه میاشت کې 2 تمریناتي لوبې لري چې لومړۍ لوبه د روانې مۍ میاشتې په 29مه نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کیږي. دویمه تمریناتي لوبه بیا په 31مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کیږي. په 3 تاریخ بیا افغان لوبډله رسمي لوبې پیلوي. لومړۍ رسمي لوبه د جون میاشتې په 3مه نیټه د یوګانډا پر وړاندې ده. په دې هیله چې افغان لوبډله د 2023م کال نړیوال جام په څیر بهترینې زبردسته لوبې ترسره کړي او وکولی سي چې په نړیوال جام کې یو ځل بیا غټې لوبډلې په ګونډو کړي. په تیر نړیوال جام کې افغان لوبډلې غټې لوبډلې پاکستان، انګلند داسې نورې لوبډلې په ګونډو کړي، بهترینې لوبې ترسره کړي. افغانانو ته ډېرې زیاتې خوشحالیانې ورکړي. دا چې دغه شلوریزه ټورنمنټ دی، په شلوریزه لوبو کې بیا افغان لوبډله ډېره زیاته کوي ده. نو تر اوسه پورې ټولو لوبډله هم نه ده سره یو ځای سوې. په کار خو دا وه چې کرکټ بورډ ټولو لوبډله سره یو ځای کړې وای، لکه د سریلانکا یا نورو هیوادونو په څیر لوبډله یې ټوله سره یو ځای کړې وای او یو ګډ عکس یې اخیستی وای تر څو نړیوال جام ته په اتفاق باندې تللی وای. هلته یې 15 ورځې تمرینات ترسره کړي وای، د لوبو لپاره یې ډېر ښه چمتووالی نیولی وای. دا چې راشد خان افغانستان ته راغلی و، راشد خان په افغانستان کې مصروفه و، د آی پی ایل څخه راغلی افغانستان ته. دا چې موخه یې څه وه، موخه یې تجارتي اعلان و او افغانستان ته یې چکر هم ووهلی. او ځینې لوبغاړي بیا په آی پی ایل کې مصروفه دي چې تر نړیوال جام دوی ته آی پی ایل مهم دی. کرکټ بورډ ته خو په کار وه چې په لوبغاړو باندې محدودیتونه لګولي وای تر څو ملي لوبې تر هر څه مهمې وای، ځکه چې موږ په تیر کې هم داسې ترخې تجربې تکرار کړي دي. د سریلانکا او د هند پر وړاندې چې سیریزونه وه، سبا به لوبه شروع کېدل، لوبغاړي به نن یو د لیګونو څخه را روان وای چې نتیجې تاسو په لوبو کې وکتلې چې ډېرې بېکاره نتیجې ورکړي. نو خدای نخواسته بیا په نړیوال جام کې دغه رقم نسی، خو خدای مهربانه دی. په نړیوال جام کې به افغان لوبډله بهترین لوبې ترسره کوي. افغان لوبډله په شلوریزو لوبو کې ډېره قوي لوبډله ده. نو بیا هم د افغان لوبډلې د بریا په هیله نو پاته لوبغاړي چې په آی پی ایل کې مصروفه دي، هغه به د خپلو لوبو د پای ته رسېدو وروسته سمدستي ویسټ انډیز ته سفر کوي او د لوبډلې سره به یو ځای کېږي. هلته به تمرینات ترسره کوي او په 3 تاریخ نو رسمي لوبې شروع کېږي. دغه لوبې د سهارو خواته شروع کېږي، یعنې داسې نه دي چې د ورځې شروع کېږي. تقریبا ځینې لوبې د افغانستان پر وخت پر 2 بجې باندې پیلېږي، ځینې لوبې بیا د افغانستان پر وخت پر 3:30 بجې باندې پیلېږي. نو د لوبو وختونه هم مختلف دي. انشاءالله په راتلونکي کې چې نور اپډیټ راځي، د هغه په اړه به هم معلومات ستاسو سره شریکوم.